زمانو د صحابه کرامو یو واقع چرالی سړی هرالی یو واقعہ انس ابن نضر رضی اللہ عنہ چې کله غزوه احد کې اعلان وشو چې نبی صلی الله علیه وسلم شهید شو، کسانو دای چاو صلی خراب فی غاړه تکین اصل څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته لاړ، ځنې کسان روان دي میدان پر دی انس ابن نضر ته چرته ځي ایو ته وای نبی صلی الله علیه وسلم شهید شو، هغه ته نور څه کوي؟ مون خود نبی سترګو ته راسي ودلته چې نبی شهید شو په دې ژوند کې خوان به څه پاتې دی، راځي چې مخکې لاړ شوې ده. ایو کس ته پوس کوي مخکې څه کوي؟ وای والله انی لاجد ریح الجنه دون احد، قسم په الله د احد غر په خوا کې خو ماته جنت خوشبو را روانه ده ما باندې. او به چې شهید شو نو چا پیژنته نشي دا څوک دی، بالکل شکل ولا مسخکل کافرانو. نو خور رااله نو دی بندون باندې پیژنته ده، لاس دې بندون نه پیژنته دا زما روړ دی. انس ابن نضر رضی الله عنه سعد بن الربیع مبارک رضی سعد بن الربیع کدن پټین کې د نبی د حفاظت خیال ساتي وي. سعد بن الربیع رضی الله عنه د انصار یو عظیم صحابي دی، یو عظیم مجاهد. کله چې وای د احد غزا ختم شوه، زید رضی الله عنه فرمایي ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لاړ شه په دې شهداو کې په دې زخمیانو کې سعد بن الربیع وګوره، او کم ذکم چې چا تا ته میلاو شو نو که ژوند دیو نو وتی وی وا چې سعد بن الربیع نبی ربانی سلام او استا حال ته پوسی چې تسنګي هغه وي زګر زیدم په دې شهداو کې اویا کسان شهیدان شوي دي، زخمیانم پراته دي. سعد بن الربیع خو زرالم خو امام ما ته میلاو شو او دا اخیری سلګي و زنګدنی شروع علما ورته چې ساده نبی صلی الله علیه وسلم پتا سلام وای او استا حال ته پوسی چې تسنګي اورتل وعليك وعليه السلام، پتا دې سلامي او پاغه دې سلامي نبی باندې بزما سلام وی او ته و چې ساده چې ما د جنت بوی محسوسوم دلته خدای یو پیغام به زما ورسه، زید توي زما دا پیغام به ورسه. زمون ګرونه انصار چې دي انصار د انصاری صحابي دي، زمون ګرونه انصار چې ناغي ته به وي چې سعد ابن ربیع تاسو ته دا پیغام درکړي چې ور نبی صلی الله علیه وسلم تاسو په ژوند کې هغه ته هر قسم تکلیف او نقصان ورسېږي او تاسو موجود یو دغه دفاع ونکړه نو ګوره په ورځ د قیامت به جواب تاسو الله له ورکوي وره او زه د نړم تاسو به جواب الله له ورکوي، تاسو به مجرمانی وای کده نبی دغه دفاع ونکړه او دغه خبره وکړو بس روحي پرواز وکړل شهید د زنکدن پټیم کې د نبی خیال ورسره دی، د زنکدن پټیم